د شمال کې د پښتون سره هم طالب دښمني کوي، هم دا اوسنی نظام دښمني کوي، هم ځینې خاصې ډلګۍ دې دښمني کوي. مشران یې ترور کړل لکه مرزای ناصري، قماندان امیر شهید، قماندان بشیر بغلانی او وکیل صاحب علم جان مجاهد. او اوس هم دغه لړۍ جریان لري. قدوس چپای زمونږ یو پیاوړی قماندان و، هغې ته په زندان کې زهر ورکړل او دا دولت ثابته کړله، طب عدلي وویل چې دته زهر ورکړل شوي دي. چا یې پوښتنه وکړه؟ او اوس د انجینر اسدالله په نامه باندې د وکیل علم جان زوی بله ورځ د مردم خیزشي په نامه باندې 3 نفرو د بغلان په ښار کې وویشتو. د مرګ په حالت کې په ایمرجنسي شفاخانه کې پروت دی. خدای ته وګورئ، یو هیات ورلېږئ، لږ ورسره خبرې وکړئ، په عامل څه وغږېږئ چې دا څه روان دي په شمال کې. بل دا ده چې په دشتیرچي باندې لنده بمباري وشوه، په بوزي قنداري باندې وشوه، ډنډ شهابالدین وران شو، ډنډ غوري وران شو، همدغه شانته کورونه او کلي لکه د خلایزو کلی او دا ټول تباه او برباد شو. هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. مونږ کرزي صاحب هم خرڅ کړي او د اوسني حکومت هم مونږ خرڅ کړي، زموږ د اوسني حکومت هم زموږ پوښتنه نه کوي. د یوې خاصې ډلې د خوا نه د دسیسو ښکار کیږو او بندیان کیږو. که څوک را پکې سړی پیدا شي هغه زندان ته ځي، هغه ته دسیسه جوړېږي. په نظامي چوکاټ کې یو ضابط نه لرو. بله ورځ ابراهیمي صاحب د افغانستان د دولت په قدري سیاست باندې اعتراض وکړ. زه ابراهیمي صاحب ته یم که ته افغان او ته مسلمان او ته واقعي یو رهبر یې، راشه تا ول د امام صاحب د ولسوالۍ حساب ورکه او د شیرخان بندر د ګمرکاتو حساب ورکه. د حکومت سره د بودیجې په سر معامله وکړه، یو مامور دې په ګمرک کې اضافه کړه، د میاشتې $15,000 درکوي. عرض کوم، خواهش کوم، هیله کوم، زه سهار وختي راغلم، زه 9 بجې راغلم، هیله کوم 2 دقیقې اضافه راکوي. په دولتي چوکاټ کې هیڅ قسم ونډه نه لرو، بالخصوص په نظامي چوکاټ کې په ټولو انتخاباتو کې قصدن عمدن د پښتنو سیمې دلته وګورئ، د 11 ولایتونو د پښتنو نه کوم وکیل ناست دی یا په کوم ولایتي شورا کې ناست دی. قصدن عمدن زمونږ منطقې بمباریږي د نظامیانو د لاسه، د ملي اردو د لاسه، د امنیت ملي د لاسه او د پولیسو د لاسه. زمونږ خلک څوک رایګرې ته نه پرېږدي، څوک یې ثبت نام ته نه پرېږدي. زمونږ ځمکې غصب شوي، په هر ولایت کې زمونږ ځمکې غصب شوي. د قندوز ښار سره نږدې 15,000 جریبه ځمکه تنها د یو فامیل، د یو منطقې، د یو وکیل مربوط غصب شوې ده. همدغه شانته زمونږ ټولې عایداتي منبع د منځه وړل شوي دي. په تخار کې ډېر زیات عرض کوم وروره خلاصېږي، ته لږ صبر وکړه، حوصله وکړه ورور. موږ د 11 ولایتونو درد راوړی، نو ته حوصله ولې نه کوې وروره؟ ته ولې موږ ته برک کېږې؟ عرض کوم یو 2 دقیقې راکړه، خیر دی. اصول وظایف داخلي هماغه 3 دقیقې د ټولو وکیل صاحبانو دپاره. زه 4 نفر هم دې تالار ته راغلم، دا وایي نومونه تاسو لیکئ، موږ څه نه وایو. اصول وظایف داخلي هلته مراد کېږه. نجلۍ زه تاسو ته احترام لرم، 2 دقیقې راکړئ، ما به اوس خبره خلاصه کړې وې. خبره دا ده زموږ ټولې عایداتي منبع موږ ته څوک نه پرېږدي. که زموږ په منطقه کې پول دی د قصد ته ولوځئ. په تخار ولسوالۍ کې ډېر شهرکونه بې ځایه جوړ شوي دي، خو که د پښتنو یو څو دوکانونه جوړ کړي وای، دي که خو طالب سلاک دي، لاړ په درقد کې د پښتنو په دوکانونو باندې بلډوزر یې وګرځولې، تر بدل یې کړه، ټیکه ټیکه کړه. زه دا سپین ږیري حاضر یم چې دلته یې راولم. بل خبره دا ده چې د فاریاب سپین ږیرو راته پرون ویلي دي جناب رئیس صاحب ته ورته وخت ورکړه، زه یې تا ته راولم چې موږ کله د خپلو کلو نه وځو، زموږ نه 50 افغانۍ په دې خاطر چې پښتو وایو باج اخلي. کو په جنبان را باندې د پاسه بل تعمیل شوی دی. د دې قام سره، د دې پښتون بدبخته قام سره داسې سلوک کېږي، په زور یې طالب کو. د شمال پښتانه مجبوره دي چې د خپل تحفظ دپاره چې دې حکومت ورته ورنه کړو، یا د طالب سره لاره ووایي او یا د داعش سره لاره ووایي.